دا لوبه 100% کې زبنګه باید وای، خو زمونږ په قسمت کې نه و. نن هر څه چې و، که د امپایر و، که واید و، که هر څه و، د دوی په ګټه باندې تمامېدل. کچونه که مس کېدل و، ټول د دوی په ګټه باندې و. نن اگر چې موږ کوښښ وکړو چې ښه منډې ترسره کړو، ترلاسه کړو، ومو کړلې، خو ستونزه په زمونږ په بالینګ کې نن وه. نارملي موږ له بالینګ نه ډېر ښه هغه لرو، خاطرې لرو، خو نن داسې ونه شول. بس دا ټټل و بایلر راځي، هغه که چېرې په اړه یې فکر وکړو، دا د سریلانکا کور دی، همیشه یې پکې لوبې کړي دي کلونه. بهترین بالینګ د راشد خان نه ترسره شو. که چېرې مو لیدلي وي، دا هم د راشد خان بالینګ دی چې 4 وکټې یې ترلاسه کړلې او ډېرې کمې منډې یې ورکړلې. او د ټول نه مهمه چې وه، بیا هغه اسلانکا په څنګ کې ولاړګې، دا 2 لوبغاړي وو د سریلانکا چې ویې شو کولی، دا کوم زموږ آخریني 2 کسان چې وشي کولی دا منډې پوره کړي. اگر چې که چېرې مو کتلی وي، هغه یو انجر شوی هم و، زوبل شوی و، بلکې بیا یې هم وشو کولی چې منډې پوره کړي. دا هم که چېرې پام په آخره کې په ګلبدین باندې یو څو منډې اضافي منډې راغللې. بس نو بایللو ګټه لري. هېوادوالو دعاګانې به کوو چې راتلونکي افغانستان یو ښه ټیم جوړ کړي او وکولی شي چې دغسې په زړه پورې لوبې ترسره کړو. دغه لوبه